چې په کومه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړو او جبرائیل جنت ته دننه ننه ایستو نو جنت کې رڼا شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جوړ د خدای دیدار دی. جبرائیل ورته وایي نه صبر کوه. وی دا څه دي؟ وی هغه مخامخ بالخانه کې ګورې؟ ویل او. ویل هغه جینۍ وخندل چې تی ولیدې نو د هغې د غاښونو رڼا په ټول جنت پرېوته نو ټول جنت یې رڼا کړو. وی دا څوک ده؟ وی ستا مطلب چې الله کومې هورې ورکوي دا د هغې خدمتګاره ده. وای اوس پوښتنه وشوه چې دا د جنت حورې به څنګه وي؟ الله ورته وایي نور به یې په خپله وګورئ چې راشئ ولا خو کأنهن الیاقوت والمرجان. دا حورې به په رنګ او په صفایۍ کې د یاقوت او د مرجانو په شانې وي. د یاقوت او د مرجانو په شانې دا به چا ته ملاویږي؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. په ګناه قادر شوې، ګناه لاس له درغه او زړه کې دله راله چې د دې به خدای مانه تپوس کوي او تېروسته شوې. چې تېروسته شوې الله وایي چې په ګناه قادر شي او زما د یره ګناه پرېږدي دې سړي ته به زه په قیامت کې اعلان وکړم چې 2 جنته مې ورکړه. انعام 2 جنته. دا به څنګه جنتونه وي؟ فیهما عینان تجریان. په دې جنتونو کې به بهترینې چشمې بهیږي. دې جنتیان به پکې څنګه ناستي؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. دې جنتیانو به تکیا والی وي. داس تکیا به والی وي په هغه فرشونو باندې چې د هغې سټ به د شنو ریخمونه وي. او بیا وجن الجنتین دان. تکیا دیواله دا کیله خورم د کیلې بوټی به راوګد شي کیله به سپینه کړې ستا خولې ته رو او به چې د اکبر باچا لاټه لاس مه خوځوه په خوله کې واله. انار خورم انار به راوګد شي سپینې کړې دانې و خوله کې درته واچي تا به تکیا وایي.